د روجې د ماتولو په وخت کې دعا د هغه دعا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله روجه ماته کړه نو دا دعا به یې ویله. د خپل هم یاده کا او خپلو اولادونو ته هم یاده کا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تند لاړه رګونه لامده شول او اجر ثابت شو ان شاء الله. دا هغه دعا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله روجه ماته کړه نو دا دعا به یې ویله. او په کار موږ له دا دي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر کار کې تابعداري وکړو او د هغې په لاره باندې روان شو. او هر شي هغه مشهوره دعا ده کوم چې موږ د روجه ماتې په وخت کې وایو نو هغه کوم روایت او کوم حدیث کې چې راغلي احادیث ډېر زیات ضعیف دی. نو پکار دا ده چې دا دعا موږ ووایو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې روان شو. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ روجي او قیام او ټول نیک اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.